السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د ښځې چټک تحریک راز یا د ښځې د چټک تحریک راز موږ څنګه کولی شو خپله ښځه ژر تحریک کړو؟ راځئ د اړوند خبرې کوو. وایي موږ هغه څه سره تماس نیسو چې تمه لرو چې نور خلک یې موږ سره ونیسي، یا مثلا زما د ژوند ملګری یې زما سره ونیسي. څه رقم دا جمله تاسو ته زه ساده کړم. مثلا یو انجلۍ راولاړېږي چې خپل میړه پر غاړه مچوي. د دې انجلۍ چې دا میړه په غاړه مچوي، په اصل کې د دې زړه غواړي چې د دې میړه دا پر غاړه مچ کړي. نو دا راولاړېږي چې څه کوي؟ میړه په غاړه کې مچوي. دغه مشکل نارینه هم په اشتباه او غلطۍ کې کوي. دوی فکر کوي چې ښځه کله ماته وګوري، زما ښایسته کالو ته عطر مې وغلي دي، ځان مې هم ښایسته کړی دی، نو ښځه تحریک کېږي. نه خیر، نه ګرانه وروڼه، ښځه داسې ژر نه تحریک کېږي. ښځه د تحریک دپاره سلسله مراتب لري چې باید نارینه په پوه سي. وایي ښځه داسې جوړه نه ده لکه نارینه. نارینه باید اول په دغه پوه سي. ښځه څه رقم یو نارینه غواړي چې ورته تحریک سي؟ ښځه با سیاسته نارینه غواړي چې ورته تحریک سي. تاسو کولی سئ زما په یوټیوب چینل کې د با سیاسته نارینه ویډیوګانې وګورئ او د ځان څخه یو با سیاسته نارینه جوړ کړئ. منظم لباس لرونکی او عطر لرونکی نارینه د ښځې خوښیږي. احترام کوونکی نارینه د ښځې خوښیږي چې احترام ورته لري. توجه کوونکی نارینه ښځه غواړي. ناز ورکوونکی نارینه ښځه غواړي. حالات درک کوونکی نارینه ښځه غواړي. ښه عطر وونکی کس ښځه غواړي. که دا شیان نه وي، ښځه په اسانۍ تا ته نه تحریک کېږي. دا شیان په ځان کې پیدا کړه تر څو تا ته ښځه چې شي تحریک سي. وایي جنسي رابطې تر مخه باید نیم ساعت نارینه و ښځې ته ورکړي. په میاشت کې یو ځل ښځه و ښه جنسي رابطې ته ضرورت لري، او هغه جنسي رابطه داسې ده چې د دخول تر مخه به نیم ساعت تا د دې د بدن سره تماس شروع کړي. نو دا د ښځې د تحریک راز دی. ښځه د نارینه په رقم نه ده. کوشش وکړئ د ښځو اړوند معلومات ډېر کړئ، د جنسي مسایلو اړوند معلومات ډېر کړئ، تر څو په ژوند کې مو مشکلات کم وي. مننه.